د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت او د ازبکستان د برېښنا ملي شرکت ترمنځ د 2023 میلادي کال لپاره د برېښنا تولید تړون لاسلیک شو. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د یتیمانو او معلولینو لپاره په څلورو برخو کې خیاطۍ، موبایل جوړونې، کمپیوټر ترمیم او د برقي آلاتو د ترمیم زده کړې پیل کړي دي. د مهاجرینو چارو وزارت وایي په ننګرهار، تخار، پکتیکا او فاریاب ولایتونو کې 1414 کورنۍ سره د غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. د بغلان ولایت د احصایې او معلوماتو رئیس مولوي ګل رحمان رحماني وایي په تیر یو کال کې د الکترونیکي تذکرو له ویش څخه 22 میلیونه او 100,000 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست وزیر د بغلان ولایت سیمه ییزو چارواکو سره ناسته وکړه. عدلي وزارت وایي د میدان وردګ ولایت یو شمېر عریضه لیکونکي ارزیابي شول. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی د ښاغلي مولوي ذاکر الله قانت په مشرۍ د افغانستان د شیعاګانو د ستونزو د حل کمیسیون سره ولیدل. ستره محکمه وایي د هلمند ولایت اړوند محاکمو کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس تازه ګمارنې ترسره شوې دي. د کابل ښاروالی وایي د څلورمې ناحیې په 14 ګوجر کې د کوڅو جوړولو چارې پیل شوې دي. برېښنا شرکت مسؤلین وایي چین افغانستان کې د ډبرو له سکرو څخه د 500 میګاواټه برېښنا د تولید دستګاه پر فعالولو پانګونه کوي.